دا پیسې ولې کمې ده نن دا ولې کمه پیرک خو به نه یې اخیستې ته راځه پیرک څه پوښتنه وکړو پیرکه سیټه دغه راسه دا پیسې خو به تا نه یې اخیستې یا سیټه پیسې ما څه کول نو دا پیسې ولې کمې دي که دې اخیستې هم راته ووایه زه غږ نه درته کوم یا سیټه ما پیسې نه دي اخیستې نو پیسې چا واخیستې په دکان کې خالي ما او تا یو دا پیسې ولې کمې دي والله که سیټه خو دا 15 کاله کېږي زه ستا سره لګیا یم در نن به ما دا چم نه یې کړی او ته اوس پر ما باندې شک کوې که چېرته پر ما باندې شک کوې بیا بل مزدور لګیا کړې بیا ما ته جواب راکړه یا هغه خبره نه ده کېدلی چې زه غلط یم یا دنده کمه سوي صحیح ده ته خپل کار کوه ورسه ځه پیرکه سیټه د غفار پلار مړ دی زه به ورسمه جنازې له د دکان خیال ساته سمه ده سیټه سمه ده سمه ده شک ده سعید سلام علیکم سردار وعلیکم سلام عثمان خان جوړ په خیر څنګه څنګه ښه جوړه الله احسان دې څه کار زموږ د غریبانو په خانه را چکر سوی یاره زرداد خانه د تا سره مې څه کار و څه کار خیر یاره زما په دکان کې چاپېرک را سره لګیا دی و یاره په حساب کې څه ګډبډ دی ښه و ته به یو کار نه وکړې څه وکړم خیر بس صحیح ده اوس یې ته ما ته رایلک که خدای یا غمس السلام علیکم پیرکانو جوړ وعلیکم السلام زرداد څنګه خیریت دی په خیر خیریت یاره دوه ششته غټ موبایلان خوراک یاره زرداد دوه نوي سټانه غلي دي ډېر زورور سټان هم دي څه وایه و کیمرې رزلټ هم ډېر صفا دی دا وګوره بس ستا خوښ دي وروره زما خوښ دي دې څو روپۍ دي دا 40,000 روپۍ دي زرداد خان اوس یې واخه وروره دا دی و ده دا ستا پیسې دي او وای په دې خو 10,000 کمې دي یاره خانه ته د بل په دنیا کې دونه ټینګ ټینګ کېږي یار زما ستا یاري د سیټ هم نه صحیح سبب په داخل کې واچو دا یار یا زرداد خان یاري او کاروبار په خپل ځای باندې زما سیټ په ما باندې ډېره غټه بروسه کړې ده دونه دکانداري ما ته په لاس راکړې هغه په ما غټه بروسه ویني زه نسم کولی ستا د 15,000 در پرېږدم پیسې پوره غواړم یاره څونه سخت سړی یم بس د ټیکس 10,000 روپۍ بیا زه بیا در راوړم تا سمه ده بس یې در پرېږدم سیټ ته وایم چې زما یو انډوال ما په خپله ذمهواري باندې 10,000 روپۍ ور پرېښولې بیا به یې راوړې صحیح ده صحیح سمه ده صحیح څو مساله که یو ګراک براک رالی شی دې پر خرڅ کړي و سیټ دوه دانې موبایلان مې خرڅ کړي دي په 40,000 10,000 په کونټر کې پرتې زما یو انډوال رالی هغه ته مې ورکړه 10,000 په خپله ذمهواري په پور کړی ښه وایي څو د دوه درې ورځې کې بیا راوړي صحیح شو ټیک شو سمه دا خو موږ ډېر غلط یو دا ډېر ایمانداره دی یاره دغه ذمړي ته مې هغه پیسې به پور ورکړلې نن شلمه ده چې وړې ده دلته میاشت هم پوره ده په خپله بروسه مې ورکړلې د 10,000 روپۍ ذمړي در اوس نه دي راوړي پیرکه دلته راسه ستا خو نن میاشت هم پوره شوله نه دا د خپلې 100,000 روپۍ واخله کور ته به یې شی په ویسې سیټ دا د چش دی دا هلک چې ما 10,000 روپۍ پور کړي وي هغه نه دي راوړي بس دا واخلي یا دا سره کښېږده یا مې شو دغسې دا ته د سره کښېږده زه به یې دغسې بیا واخلم ته دا ونیسه هغه ما در استولی و هغه پوروړی نه و هغه ما در استولی ما خالي ستا بروسه کتله ستا غل یې که نه بس ته ایمانداره وختلې هغه ما در استولی و سړی ښه سیټه دا دونه ټیم ما ستا سره مزدوري وکړل تا نن زه د بل په زوی باندې چې کولم د بل په زوی زما ایمانداري معلومول شکر الحمدلله چې زه په خپل ایمانداري او په سچایي باندې پایکتن سره ولم ملګرو دا ویډیو مخته سره شیر کړئ دا موږ د هغه خلکو دپاره جوړه کړې ده د هغه سیټان دپاره چې دی په مزدور باندې بروسه نه کوي که چیرې ته په مزدور باندې بروسه نه کوې بیا کتن په خپل دکان کې مه مزدور کوه نو مزدور هم د نبي امت یې او موږ ته هم د نبي امت یو رک خانه څه وایه د مزدور عالم کې و زما هم دغه در سره خوښ د عثمان هغه خو اصل کې خبره په زړه کې شک مو پیدا کوئ په سچایي په ایمانداري سره سړی د خپله منزله ځان رسولی شي چې هر ځای سلام آباد و بریالي و سربلند لره